السلام علیکم زم سعد لنه چې کوم زموږ ټاپک دی هغه ډیټا بریچ حواله سره دی دا تاسو خبرونه کې نیوز کې هډلاینز کې اوریدل وي دا ټاکي ډیر زیات په کثیر تعداد کې ځکه چې هیکران د مشغله دا او دا غوي مقصد وي چې هغه مختلف ویب سټ هغه کوي او هغه کې چې څومره ډیټا هغه لیکي نو اول ځان پدې پوهیږي چې ډیټا بریچ څه ویل شي ډیټا بریچ تاسو پرسنل انفارمیشن پای کې ایمیل ایډریس تاسو نیم تاسو فون نمبر کارت نمبر هغه شناختی کارت نمبر یا بانک کارت نمبر تاسو مختلف پرسنل انفارمیشن تاسو یو ویب سټ غواړي ساين اپ ذریعہ ټیک شو هغه تاسو هغه لور کوي هغه په سیستم کې یا سرور کې تاسو دغه پرسنل انفارمیشن هغه سیو شي بیا هیک کول کې دغه سیستم یا ویب سټ هغه هیک کې نو تاسو ډیټا په دغه کې هم هیک شو نو دې ته ویل شي ډیټا بریچ تاسو دا خبر چې کله واورئ چې تاسو پرسنل انفارمیشن ډیټا بریچ کوم شامل دي دا ډیره غټه خبره ده خطرناک خبره ده اوس تاسو څنګه چې کولای شئ تاسو ډیټا بریچ شوی دی دا تاسو مختلف پلیټفارم کې چې کولای شئ پای کې تاسو ته یو څو پلیټفارم خیم هی بین باوند په دې کې تاسو چې کولای شئ خپل ایمیل پای کې ورکړئ تاسو ته وو خای چې په دې ویب سټ کې تاسو ډیټا بریچ شوی دی بل تاسو جیمیل کې هم کتلی شئ جیمیل کې الرټس ایمیل کې هم راځي ټیک شو سو تاسو اکاونټ ته چې کوم دینو ایکسس کول غواړي یا ایکسس وکي یا ایکسس کول کوشش کوي یا ډیټا بریچ شوی تاسو اکاونټ دا ټول الرټس ایمیل کې راځي ټیک شو تاسو ایمیل ایډریس کې تاسو ته ریسیو کیږي انباکس کې بل که تاسو خپل ایمیل کې کته غواړئ چې تاسو پرسنل انفارمیشن په ډارک ویب باندې ډیټا لیست کې شامل دي او کنه نو تاسو د چل کولای شئ چې تاسو خپل اکاونټ ته لاګین کولای شئ بیا مینیج ګوګل اکاونټ ته تللی شئ بیا الته کې سکیورټي اپشن وي هغه کې تاسو تللی شئ پای کې بیا ډارک ویب ریپورټ وي هغه ریپورټ تاسو چې کولای شئ چې پای تاسو پرسنل انفارمیشن په ډارک ویب باندې لیک شوی دا او کنه د لیک شوی بل یو پلیټفارم دی هغه که تاسو فایرفاکس براوزر یوز کوئ کنه نو په هغه کې یو داسې پلیټفارم دی مانیټر فایرفاکس هغه کې تاسو ویز د ټوکا پای کې خپل ایمیل ایډریس ورکړئ پای کې تاسو چې کولای شئ تاسو ډیټا بریچ شوی دی او کنه دی شي خپل اکاونټ سکیورټي هغه تاسو لازمي پکار ده چې تاسو ډیټا بریچ وشي هغه تاسو څه خطر کېدلی شي ټول نه غټه خطر دا ده چې تاسو پرسنل انفارمیشن هغه بلیک مارکیټ کې هغه خرڅېدلی شي بلیک مارکیټ غیر قانوني اخیستل او خرڅول دي ته ویل شي دا په آنلاین کې هم کېږي او دا سیریل کې هم کېږي بل تاسو ته پرسنل انفارمیشن په ذریعہ باندې بلیک میلینګ فراډ او فیشنګ اټیکس دا هم تاسو سره کېدلی شي او بل تاسو پاسورډ هم پای کې شامل وي تاسو پاسورډ شامل تاسو اکاونټ اکسس کېدلی شي غیر قانوني او به تاسو اکاونټ میس یوز کېدلی شي دا مختلف خطرات تاسو سره کېدلی شي